إني أحبك في الله إني أحبك في الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علامة مولانا محمد تقي عثماني حفظه الله ليلة القدر يا شب قدر عقله لأرزخمني وينا پښتو ژباړه. अक्सर उलमा का तमाम रिवायतों को मद्देनजर रखते हुए अक्सर उलमा का फरमाना यह है कि ये शब कदर ये एक रिवायतों लप नजर की निवलो सरा दे अक्सर उलमा राय दादा लैलतुल क़दर यो खास शपना ده یو کال یوش پکوي بل کال بلش پکوي دا ضروري نه ده سیدا به یره دروزي دی میاشتې وستنوي یا به وستنوي د دې ټولو خبرو نتیجه دا ده چې ليلتُ القدر دروزي په تاسو شپو کې ده یوستم دروستم پنځوستم وستم او نوستم دا پنځه شپې په دغو پنځو شپو کې یو شپه د ليلتُ القدر ده نتیجه د خبرو دا ده چې چیرته غواړئ چې زرو میاشتو د عبادت ثواب ترلاسه کړي دا پنځه شپې تاک شپې به ټولې رڼوي یو شپه نه ده یوستم شپه د دروستم شپه د پنځوستم شپه د اوویستم شپه او د نوویستم شپه او دغه ټولې شپې به تاسې ویښ تېروئ د الله تعالی په عبادت کې آیا تاسې به په دې شپه باندې جلسې کوئ تقریرونه به کوئ دعوتونه به کوئ دیګونه به پخوئ آیا دا به تاسې کوئ آیا په لاوډ سپیکر باندې به تاسې شعرونه او نظمونه وایاست آیا دغه د زرو شپو تر عبادت د زیات ثواب لرونکي په دغه شپه باندې به موږ همدغه کارونه کوو دیګونه پاخه کوي خلکو ته ډوډۍ ورکوي څراغونه ولګوي شپه په میلو باندې تېره کوي خوشحالیو باندې تېره کوي او خلکو ته ډوډۍ ورکوي او ټوله شپه په همدې شکل باندې تېره کوي د دغو شیانو یا د دغو کارونو یادونه هېڅ چېرته هم نه په قرآن کریم کې راغلي نه په احادیثو کې راغلي او نه په کتابونو کې ذکر دا شپه خو دې لپاره ده چې ټول شپه کېنئ ته او الله تعالی سره وکړئ صرف د الله تعالی په یاد د الله تعالی په عبادت الله تعالی ته په گزاري باندې دا شپه نه کوي هیڅ تقریرونه بنوي هیڅ جلسې بنوي هیڅ دیګونه بنوي یوازې بناسي خپل خدای ته په گزاري کوي زاړه ورته څومره نفلونه کولای شي هغه نفل منځونه وکړي اترکات او نصرکات او رکعاتو څومره پروس کوي تم پروس کوي په نفل منځو کې اوږده سورتونه وایاست اوږدې سجدې وکړي سجده یو ډېر عجیبه شی ده سجده یو داسې عبادت ده چې بنده بل هیڅ وخت الله تعالی ته دومره نشي نږدې کېدلی لکه په سجده کې چې الله تعالی ته نږدې کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې که غواړئ چې الله تعالی ته نږدې شي سجده پرېږدئ او په سجده کې چې کومې دعاګانې غوښتل کېږي هغه الله تعالی ته مستقیما رسېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که په سجده باندې تاسو سر ځکه کېږي ځکه مو اسمان ته رسوي په سجده کې د الله تعالی نزدېکت انسان ته پیدا کېږي سجدې ډېرې کوئ که نور څه نه درځي سبحان ربي الاعلی سجده کې وایاست که هغه هم نه وایاستئ په زړه کې دا در تېر کړي چې د الله تعالی په حضور کې ټنډه په مځکه ایښې ده الله تعالی وینم الله تعالی ما ویني دا تصور وکړي چې زه الله تعالی ته ځمکه باندې ټنډه ږدم یو داسې چاته سترغي ستر ذات بل نسته زه یو داسې ذات ته سجده لګوم چې هغه به ما کله هم دغه سجده محرومه پرې نه ږدي را واپس به یې نه په همدغه نیت باندې سجده کوه چې ته او خپل رب سره وصل یاست ستا او الله تعالی سره یو ځای یاست عبادتونه وکړئ څومره رکعتونه نفل کولای شي دومره نفل وکړئ که نفلونه نشئ کولای تلاوت وکړئ د قرآن کریم تلاوت وکړئ او بیا دعاګانې وغواړئ د الله تعالی خپل حاجتونه وغواړئ دعا خپله یو عبادت ده دعا غوښتل دا هم عبادت ده خپل ټول ضرورتونه خپل ټول حاجتونه د دنیا او د آخرت خپل رب څخه وغواړئ په همدغه شپه کې ای الله زما
رزق پراخ کی. اے الله زه بیکار یم, بیروزګار یم, ما ته یو کار پیدا کی. یا الله زما فرما دیجئے, یا اللہ मुझे सेहत अता फरमा दीजिए, मेरे घर वालों को सेहत अता फरमा दीजिए. जितनी हाजतें दुनिया की मांग सकते हो मांगो. दुनिया की हाजत मांगना भी सवाब. إني أحبك في الله